سلامونه مینه قدرمنو کله کله زه ویډیو کوم نو کله چې ویډیو آن کوم نو پام باندې مخې بل طرفي او مهم هم نه ده نو زه اکثره چې کار ته ځم او د کاره راځم ویډیو کوم دغه لږ وخت نو سړی ته نه ګټه واخلي او خویندورونو سره خپل فکر خپل اند شریکه ولې چې موږ تاسو مسؤلیت لرو چې یو بل ته څم چې زده دي باید ورویښیو بیا نو تاسې په خپلو هوښیاران یاستئ هغه ښه خبرې چې کومې دي ښه نصیحت نه ګټه اخلي او عمل ورباندې کوي او کوم چې چټیات وي هغه لرې کوي د ښو خلکو د عادت وي چې په خبرو کې هغه ښې خبرې لټوي او چې کومې د کار نه وي هغه پرېږدي نو خبره مې دا کوله چې اکثر چې زه د کار کور ته او د کوره کار ته ځم نو بیا ما سره لږ وخت یې په موټر کې نو سړی خبرې وکړه عزیزانو دا ژوند او په دې کې خوندونه په دې کې مازې په دې کې خوشحالۍ په دې کې بریاوې او په دې کې مرستې او په دې کې چکر او په دې کې خوراکونه او په دې کې سکل او په دې کې ټول هغه حلال کارونه چې خدای پاک موږ او تاسو ته اجازه راکړي چې دا کولای شي خوند کوي او ټول هغه کارونه چې هغه ناکامۍ دي او بدرنګۍ دي او بوی تنیزي او ګندګۍ دي او حرام خورۍ دي او حرام کارونه دي چې هغه ټول دې پورې مربوط دی ګوره یو سړی دی ښې خبرې کوي نصیحت کوي د چا د ګټې خبرې کوي خوند کوي هماغه دی بیا غیبت کوي درواغ وایي منافقت کوي او خپلې درانې او د بل سپکې کوي دومره توپیر لري نو یو طرف ته ښه دي بل طرف ته بد دي ښه چې ژوند تېری دغه ژوند هم ښایسته او خوشحاله مې پکې ښه ملګري ولرئ تل کوښښ وکړئ اکثریت زه د نوې طایفې ته وایم نوي ځوانان چې دي چې تل کوښښ وکړئ د رښتینو سره دوستي وکړئ د هغه خلکو سره دوستي وکړئ چې هغوی تل په تاسې باور کوي او هر وخت چې تاسو غمجن یاستئ هر وخت چې تاسو ستونزه ولرئ او هغې ته بیانوئ هغوی تاسو ته ښې مشورې درکړي او هغوی ستاسو زړه ونه غورځوي ستاسو حوصلې ونه غورځوي ډېر داسې وي چې ته به زړه واروړې کله چې په انسان باندې ستونزې راشي نو باید چاته ووایي چې تر څو زړه یې سپک شي او هماغه مقابل کې چې کوم د دې ملګری دی دوست دی خپل دی هغه چې دی حوصله ورکړي او لاس ورکړي چې مړه دا خو هېڅ خبره نه ده زه در سره او سمه لار ورته وښي او ډېر بیا په مقابل کې داسې دي چې تا به یو داسې یو پلان جوړ کړی وي داسې یو تصمیم به د نیولی وي چې واقعا د کامیابۍ به وي لیکن هغه به تا ته داسې مشورې درکړه چې هغه حوصلې به د ځمکې سره ځمکې کړي نو د داسې خلکو نه ځان وساتئ د داسې خلکو ملګرتیا هیڅ ګټه نه لري تاوان لري بل د هغه خلکو ملګرتیا مه کوئ هغه خپلې که پردی وي چې تل ستاسو د ساتیرۍ په فکر کې وي چې راځئ ساتیري خو پوهېږئ که نه ساتیري ډېره ښه ژباړه ده یعنې سات دوره کوي بس را ها هو او لاړ شه دلته مزې وکړه او لاړ شه دا وخوره او لاړ شه هغه وخوره او لاړ شه داسې وکړه او لاړ شه هغسې وکړه دغه خلک چې دي دا واقعا چې پټ او خواږه دښمنان دي ورسره په خوا کې موږ او تاسو خو اوس چې دی نو په کلیوالو کې نه یو که کلیواله مې بازار ته راځي او خو موږ او تاسو په بازارونو کې یو حتما ملګري دوستان کله یو رستورانت ته ځي کله یو ځای ته ځي چې یو شی خوري نو ډېر داسې ملګري وي چې د یو بل ملګري نه شوده جوړوي بیخي لوده ته نه جوړوي د دې نه ځان وساتئ یو بیلګې درته وایم یو ورځ ورسره لاړې ډوډۍ دې وخوړه یو شی مو وڅښه سترګې مړې که جب کې ګوتې وي او
تر څو چې ته پیسې ورکې نه زه ورکوم نه. بعضې خو داسې مړ سترګې وي چې ورکه خرچه کا نن تا په موږ باندې شی خوري. نو یو ځل دوه ځل درېیم ځل چې پوه شو چې والا چې دا سړی خو داسې کې دومره وزن نه شودا نه جوړی، دومره وزن نه لودا نه جوړی. خدای پاک داسې سړی نه بخي چې هغه دومره لودی چې هغه په خپلې ګټې او تاوان نه پوهېږي. هر دوست واقعا چې کوښښ کوي چې هغه خپلې پیسې هم ورکړه او د بل پیسې هم ورکړه، خو که کله په پوه شو چې دغسې حرکات کوي نو باید بیا وروسته شي او ریوس ګیر ولګئ او آینده دپاره د داسې خلکو سره لاړ نه شي رستوران ته. او که بیا نه مجبوریت وي خامخا ځي او ډېر ملګري وي نو زمونږ دا ډېر بد عادتونه دي چې وروره 15 او 6 او 7 کسان او لاړ شي یوې پیسې ورکړي. دا کار هېڅکله مه کوئ. که غواړئ دوستي په ځای پاتې شي هر سړی د خپلې پیسې ورکړه، نو دا په هېچ هم زور نه راځي. ها که بیا په ملګرو کې داسې وي ځینې غریب وي هغه نو تاسو ته معلوم دی چا سره چې ملګرتیا دوستي خپلوي کوئ حتما معلومیږي، نو هغه بیا ورته وایي چې ستا پیسې زه ورکوم. نو نور هر سړی خپلې پیسې ورکوي. نو زما د خبرو نه زما مقصد دا دی چې دغه ژوند او په دې کې مزې او خوندونه، دغه ژوند په دې کې ستونزې او بدبویانې دا چې دی ستاسې په لاس کې دي. خو که ښه ملګري ولرئ او ښه ملاتړي ولرئ او هر وخت ستاسو تر خوا ولاړ وي د باز په شان او هر وخت ستاسو سره لکه د مار سم روان وي، لکه د سمسیارو نه چې هر شي ته د غل وي او په لاره کوږ وګځي، سمه ده. او بیا چې ښه کار وکړي لکه د سمسیاري وي چې ما او مار سړی وخو، او چې بد وکړي بیا وروره منډه وي. نو الله مو ښه او آباد لره. السلام علیکم ورحمت الله.